عزتمندو مسلمانانو ورونو د سوره آل عمران یو څو آیاتونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مبارک حدیث او ارشاد مستاسو د وړاندې ولستو. الله رب العالمین دې مال پدې د صحیح بیان او بیا مونږ ټول د عمل کولو طاقت نصیب کړي. عزتمندو دې آیت کریمه کې الله رب العالمین مؤمنانو ته د دو خبرو طرف ته په جلتۍ صدراتلو حکم کوي او دا دواړه ډېر لازمي دي او د الله تعالی ډېر لوی نعمتونه هم دي. او کومنګ سوچو کو نو په دې دنیا کې زمونږ ژوند او زندگی د دو سيزونو د پاره تیریږي. مؤمنا د مؤمن ژوند د مؤمن زندگی هغه دو سيزونه سدي. تاسو لومبه دې آیت ترجمه واورئ د عمل پنیته او د ثواب پنیته. الله رب العالمین فرمایي وسارعوا الى مغفرة من ربكم، ای زما بندگانو د خپل رب بخنی طرف ته منډي وهي او جلتی وکي. وجنت عرضها السماوات والارض، او د هغه جنت طرف ته لاړ شي چې د هغه پلنواله د ځمکې او د اسمانونو نه غټ دی. اعدت للمتقین، او دا جنت الله متقیان له تیار کړي. نو آیت کریمه کې الله د سو خبرو حکم وکړو د دوو کارونو چې زما بندگانو دو کارونه خپل کوي او د دې دوړو کارونو طرف ته منډي وهي. او کوم سوچو کو نو مون دا ټول جنم د دې دوه کارونو د پاره تیروړم به د الله تعالی بخنه او مغفرت. دا یو ډېر لوی نعمت دی والله دې مونږ ټول ته نصیب کړي. او دویم د الله تعالی د بخنه او د مغفرت په نتیجه کې جنت حاصلول، دا د الله ډېر لوی انعام دی. دویم نمبر خړومبه نعمت د الله جنت نه دی ګوره. رنبه نعمت د الله تعالی سره د الله بخنه او د الله رضا. څنګه چې الله فرمایي ورضوان من الله اکبر، ای زما بندگانو زما رضا حاصلول ستاسو لپاره لوی نعمت دی. د دې نه غټ نعمت نشته چې یو بنده زما رضا حاصل کړي. او ګوره دغه د پاره خو مونږ ژوند تیرو، کله په رمضان کې روزي نیسو، په تیر شوی جمعه باندې چې مونږ د یو بل سره مخامخ کېدونو د روزي په حالت کې. الله دې دغه عبادت زمونږ نه په خپل دربار کې قبول کړي او په ایمان وای چې څنګه دا روزه تیر شوی د عبادت او هغه خوند او برکت هم ختم شوی دی او د روزي برکت هم ختم شوی دی. جمعهتونه خالی دي کنه. یو چن کسان برادي چې د جمعات کې به مونږ کوي، یو چن کسان به چې ته قرآن رالي او د قرآن تلاوت به کوي، او یو څه کسان به داسي چې هغه د خپل رزق نه به خوند او لذت حاصلوي. خو چې کوم لذت او خوند رمضان پر رزق کېو نو دا بیا په زندګۍ کې نشي نصیب کېږي. څنګه چې الله فرمایي چې د مؤمن د پاره دوه خوشحالي وي، یو خوشحالي خود الله سره د ملاقات او چې روزه نیسي، او دویمه خوشحالي د روزه ماتي په وخت کې وا. نو د روزه ماتي د وخت خوشحالي خلاړه او په دې ته مې چې ان شاء الله د الله د رضا په نتیجه کې چې موږ ته کومه خوشحالي نصیب کیږي الله دې هغه موږ ټول ته نصیب کړي. نو رب العالمین حکم کو زما بندگانو دو سيزونه حاصل کړي. رنبه د الله بخنه او دویم جنت حاصل کړي. او د بخنه د پاره مونږ منځونه کوو، روزي نیسو، تراویح ادا کړی دي، خیرات او صدقه کوو، دعوت او تبلیغ کوو، او دین بیانو، جهاد لزو، او د الله رب العالمین د نیکۍ کارونه کوو، د الله د رضا کارونه کوو. دا د بخنه او د مغفرت د پاره اسباب دي او د دغه په نتیجه کې مونږ ته ان شاء الله جنت به ملاوي. الله دې مونږ ته دا ډول نعمتونه په ژوند او ژوندۍ کې نصیب کړي.